السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. د فیسبوک عمر مو قسم نه کړو نو ستاسو فیسبوک آی ډي هیڅکله فور یو ته نشي تللی او ستاسو د فیسبوک آی ډي فولورز هم نشي اخیستلی او همدا ډول داسې نور سیټینګونه هم شتون لري چې که هغه مو ترسره نه کړل نو ستاسو د فیسبوک آی ډي به هیڅکله فور یو ته لاړه نشي او فولورز به یې زیات نشي. ستاسو پوسټونه به هیڅکله وایرل هم نشي. نو راځئ په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره په ډسکریپشن کې زموږ د ټلګرام چینل لینک هم شتون لري، هغه هم درسره جوین کولی شئ او د معلوماتو او داسې خپلو ویډیوګانو د رسیدلو لپاره زموږ د همدې یوټیوب چینل سره اوسئ. راځو ورته په فیسبوک کلیک اخلو. کله مو چې په فیسبوک ورته کلیک واخیستو د هغې لپاره به تاسو راشئ بیا به په د پروفایل ورته کلیک واخلئ. په پروفایل مو چې ورته کلیک اخیستو راځو په دې دریو خانو ورته کلیک اخلو. په د پورته سر کې چې تاسو ته ښکاریږي دغه درې خانې، دغه درې خانو باندې تاسو باید ورته کلیک واخلئ. راځو په دې دریو خانو ورته کلیک اخلو. په دریو خانو مو چې ورته کلیک واخیستو را به شي لاندې په د سیټینګ اینډ پرایوسي به ورته کلیک واخلئ. په د سیټینګ اینډ پرایوسي په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو تاسو ته یوه نوې صفحه راخلاصیږي، را به شئ دلته به بیا هم په دې سیټینګ ورته کلیک واخلئ. په سیټینګ مو چې بیا هم ورته کلیک واخیستو دلته به راشئ لومړی دغه اکاونټ سنټر ته به راشئ. کله چې اکاونټ سنټر ته راغلی، اکاونټ سنټر ته چې راغلی بیا دلته د خپل آی ډي معلومات راځي. کله چې د آی ډي معلومات دلته راغلو دا به شئ دلته په د پروفیشنل اینډ پرسنل ډیټیلز په دې پروفیشنل او پرسنل ډیټیلز چې ورته کلیک واخلئ، لاندې یې تاسو ته لیکلي دي چې دلته د موبایل نمبر او ایمیل دی او دلته چې دی بیا د زیږېدلو نیټه ده. یعنې که چېرته ستاسو د فیسبوک د آی ډي عمر له 18 کالو څخه کم وي نو ستاسې د فیسبوک آی ډي هیڅکله مخته نشي تللی، تاسو څوک په پروفایل کې پیدا کولی نشي او خلک درته ریکویسټونه نشي کولی. راځو دغه برث ډې دغه د زیږېدلو نیټه لږه زیاته کوو تر څو د 18 کالو څخه زیاته شي، خو په یاد ولرئ چې هر وخت چې د دې زیږېدلو نیټه تبدیل کوئ د تذکرې مطابق باید وي. راځم په دې برث ډې ورته کلیک اخلم. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو راځم په دې ایډیټ به ورته کلیک واخلئ. کله چې په دې ایډیټ ورته کلیک واخیستو راځو دلته برث ډې لږه زیاتوو. مثلا زه ورته وایم چې زه په 2006 د څلورمې میاشتې په څلورم تاریخ د جنوري 2مې میاشتې جنوري فبروري به ورته وګورئ فبروري. کله مو چې په دې سیټ ورته کلیک واخیستو لاندې به تاسو راشئ په دې سیو به ورته کلیک واخلئ. په دې سیو به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې سیو ورته کلیک واخیستو نو ستاسو هغه د برث ډې کنفرم کیږي. یور برث ډې ویل بي سیټ ټو فبروري. کنفرم باندې ورته کلیک اخلم. کله مو چې په کنفرم ورته کلیک واخیستو په کنټینیو به ورته کلیک واخلئ نو ستاسو دلته درڅخه د خپلې تذکرې د مخ او شا یا د خپل مخ یو سکین غواړي. نو په کنټینیو ورته کلیک اخلم، د مخ سکین ورکوم یو. کله مو چې د مخ یو سکین ورکړ نو زه سټارټ ویډیو سلفي دغه نه ورته کلیک اخلم. ښه له ما څخه دلته د مخ سکین غواړي، د مخ سکین ورته ورکوم، همداسې یې مخ ته نیسم تر څو دا ویریفای شي. دلته درڅخه ښکته پورته او پورته به سر ورته تاووي، ښکته به سر ورته تاووي او داسې برخ چپ لور ته بیا هم پورته خواته به سر ورته تاووي، بیا هم چپ خواته. دغه ډول به یو څو ځلې ورته تکرار کوي. ښه بالکل زموږ هغه سلفي ترسره شوه او هغه ډیټ اف برث به کمپلیټ شي. دا تقریبا یو څه وخت نیسي. انتظار به شئ، خپلې سلفي ته به انتظار شئ چې له یو شپې څخه نیولې تر 3 او ان تر 7 شپو پورې وخت نیسي. په دې کې به تاسو ته بیا فیسبوک ایمیل وکړي. که قبوله شوه کې وایسي نو تاریخ به مو بدل شي او که قبوله نه شوه نو بیا همدغه تاریخ دی، بیا د تذکرې یو مخه او د شا عکسونه ور اپلوډ کړئ. په هغې سره بیا بالکل ستاسو د فیسبوک تاریخ بدلیږي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وه د نورو معلوماتو لپاره زموږ د همدې یوټیوب چینل سره اوسئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.